کله کله تاریخ داسې اوازونه په خپل سینه کې پټ کی چې نغمې لا تر اوسه د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي، خو د هغوی د ژوند کیسه د وخت په دوړو کې ورکه شي. د پښتو موسیقۍ په دنیا کې هم یو داسې نوم تیر شه چې اوازې د زړونو تارونه خورول، حسنی د محفلونو رنگونه زیاتول، خو د ژوند انجام د خاموشۍ په تیارو کې ورک شو. دا د یو داسې سندرغاړي کیسه ده چې د 400 نه تر کابل او بیا د ګمنامۍ تر سفره ورسېده. دا د ګلشن کیسه ده. پښتو موسیقۍ ته ډیر داسې هنرمندان راغلي دي چې خپل هنر په خلکو منلي، خو د ژوند اصلي کیسې د وخت په ګردونو کې پټې پاتې شوي دي. په همدغسې هنرمندانو کې یوه نوموړې سندرغاړې ګلشن هم وه چې په لره او بره پښتونخوا کې د خپل خوږ آواز او ځانګړي انداز له کبله لوی نوم پیدا کړی. ګلشن یوازې د خوږ آواز څښتنه نه وه، بلکې د خپل ښایست، شخصیت او د سندرو د وړاندې کولو ځانګړي انداز له وجې هم د خلکو پام ځان ته راړولی و. د هغې اواز کې یو داسې درد، مینه او کشش و چې اوریدونکي به بې اختیاره خپل ځان د هغې د نغمو نړۍ ته سپاره. د ګلشن د اصلي وطن او کلي په هکله ویل کېږي چې د کوهاټ د سیمې وه. بعضې بیا وایي چې د ګلشن تعلق د افغانستان سره و، خو د افغانستان د ننګرهار نومې مستندې مجلې د 193 ګڼې تر مخه چې پکې د ګلشن یوه مرکه خپره شوې وه، د هغې د خولې لیکلي و چې د هغې تعلق د پخوانۍ پښتونخوا سیمې د 400 سره و او په کال 1940 کې هلته زیږېدلې وه. د هغې د خاوند نوم محمد شفیق و چې په کوهاټي خان مشهور و، چې تعلق یې د کوهاټ د سیمې سره و. د ماشوموالي نه ورسره د سندرو ویلو شوق ملګری و. دا هغه وخت و چې د یوې ښځې لپاره د پښتو موسیقۍ نړۍ ته راتلل دومره اسان کار نه و، په خاصه توګه کله چې د کورنۍ تعلق د موسیقۍ سره هم نه وي. خو داسې ښکاري لکه چې قسمت د ګلشن لپاره بل داستان لیکلی و. وخت تېرېدو او ګلشن پیغله شوه او هم په دغه وخت کې د یو داسې سړي خوښه شوه چې په هغه زمانه کې مشهور. دواړو یو بل خوښ کړل او بیا یې واده وکړ. خو د قبایلي روایاتو په کوهاټ خان د ټولنیزو فشارونو له وجې دا واده پټ وساتلی شو او بالاخر دواړه اړ شول چې خپل کلی پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي. شونې ده چې ګلشن به هم نه وه خبره چې دا هجرت به د ژوند تر ټولو لوی بدلون جوړ شي. افغانستان ته له رسېدو وروسته ګلشن په لومړي ځل د جلال آباد ښار کې په یو کنسرټ کې خپل هنر وړاندې کړ. همدغه محفل د هغې د موسیقۍ د سفر لومړنی قدم ثابت شو. د هغې خوږ آواز، پر احساس انداز او د سندرو ځانګړي طرز ډیر زر د خلکو زړونه وګټل او د همدغه کنسرټ نه شهرت هم شروع شو. د ګلشن خاوند چې په کوهاټ خان مشهور په جلال آباد کې میشت شو او لږ وخت وروسته د ګلشن شهرت دومره زیات شو چې هغې ته د کابل ریډیو نه د سندرو د ریکارډ کولو موقع ترلاسه شوه. وروسته یې د ریډیو ترڅنګ د افغانستان د سرکاري ټلویزیون لپاره هم سندرې ریکارډ کړي. دا هغه زمانه وه چې په افغانستان کې که څه هم د پارسۍ ژبې ښځینه سندرغاړې ډېرې وي، خو د پښتو ښځینه سندرغاړې د ګوتو په شمېر وي. په داسې ماحول کې ګلشن خپل ځان ثابت کړ او د یوې پښتنې سندرغاړې په توګه یې ځانګړی مقام ترلاسه کړ. ګلشن د 20مې پېړۍ په نیمایي کې د افغانستان په هغه زرینه دوره کې خپل غږ د موسیقۍ مینوالو ته ورساوه چې کله ریډیو کابل د کلتور او هنر لوی مرکز و. په هغه زمانه کې چې ښځینه سندرغاړو لپاره په ټولنه کې کار کول آسان نه و، ګلشن د خپل جادویي غږ په زور د پښتو فولکلوریکي موسیقۍ په ډګر کې خپل ځای جوړ کړ او وروستو د جلال آباد نه کابل ته منتقل شوه او هلته یې خپل فن نور هم پوخ کړ. د ریډیو سټوډیوز نه نیولې تر شخصي کنسرټونو، سټیج شوز او ټلویزیون پروګرامونو پورې ګلشن هر ځای د خپل آواز جادو خورولو. د هغې ډېرې سندرې د خلکو ترمنځ مشهورې شوې
او د موسیقۍ مینوالو به د هغې د نوي اواز انتظار کولو. د ګلشن د غږ تر ټولو لویه ځانګړتیا د هغې په اواز کې طبي سوز او سادګي وه. هغې سوداګریزه موسیقي نه ویله، بلکې د پښتنو د زړه غږ یعنی اولسي او فولکلوري موسیقي په داسې انداز وویله چې د اوریدونکي په روح پورې نښلي. د هغې په سندرو کې د روایتي موسیقۍ تال د پښتونخوا او د افغانستان د کلیوال ژوند عکاسي کوي. خو د شهرت د دنیا تل یو شان نه پاتې کیږي. کله چې افغانستان د سیاسي بدلونونو او بدامنۍ په تیارو کې راګیر شو، نو د ډیر شمیر هنرمندانو په شان د ګلشن ژوند هم بدل شو. حالات دومره خراب شو چې هغې ورو ورو د سندرې نړۍ ته شا کړه او قندهار ته لاړه، چرته چې څه موده په خاموشۍ کې ژوند تیر کړ. خو د قسمت امتحان لا هم ختم نه و. کله چې حالات نور هم خراب شول، د معلوماتو تر مخه ګلشن د قندهار نه پیښور ته کډه وکړه. ځینې روایتونه وایي چې هغې په پیښور کې سختې ستونزې او مالي مشکلات هم ولیدل. او بیا د ژوند وروستي باب کې ویل کېږي چې ګلشن د پیښور نه ایران ته لاړه او هلته میشته شوه. دا د هغې د عمر وروستی دوره وه او هم هلته د موسیقۍ نړۍ ته پوره شا کړه او یو عادي ژوند اختیار کړ. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه اواز چې یو وخت زرګونه زړونه خوشحاله کول، ورو ورو د خاموشۍ په تیارو کې ورک شو. د ځینو معلوماتو تر مخه ګلشن په ایران کې د سختې ناروغۍ نه پس وفات شوه او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ګلشن یوازې یوه سندرغاړې نه وه، هغه د یوې دورې آواز و، د یو هجرت کیسه وه، د شهرت نه تر ګمنامۍ پورې یو اوږد سفر و. نن که څه هم هغه په دې نړۍ کې نشته، خو د هغې نغمې لا هم د موسیقۍ مینوالو په زړونو کې ژوندی دي. ځکه اصل هنر کله هم نه مري، بلکې د وخت په حافظه کې د یو خوږ یادګار په شان پاتې کیږي. او تر څو چې د پښتو موسیقۍ نړۍ وي، د ګلشن د اواز انګازې به د موسیقۍ د مینوالو په زړونو راخوري وي.